د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د زندان او سهار له تېرولو وروسته کابل ته د 2 تنو افغانانو راستنېدل. بانکي سکتور کې د ستونزو پر حل د همکارۍ غوښتنه. افغانستان کې د داعش پر د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور. او تاجکستان کې د میشتو افغانانو لپاره د ښوونځي تړل کېدل. له نړۍ څخه پاکستان ټاکنو کې د درغلیو په تړاو پراخ لاریونونه. د حماس له منګولو د 2 تنو اسرائیلیانو خلاصون. سره سمندرګي کې د امریکا په بیړۍ د حوثیانو حمله او د 359 ډرون روسي الوتکو په له منځه وړلو د اوکراین ادعا. د لوبو له ډګر څخه په پرله پسې توګه د سریلانکا په وړاندې ماتېدل. کندز کې په ډله ییزه توګه د وزلوبو ترسره کېدل او د اسپانیا په فوټبال کې د خطافه ننداره ییزه بریا. اوس هم بشپړ خبرونه. 2 تنه افغانان له ګوانتانامو زندان څخه راخوشي شوي او په امان کې تر څارنې لاندې و کابل ته راورسېدل. عبدالظاهر صابر د لوګر اوسېدونکی د 2002 کال د مې په 10مه د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو او بل یې عبدالکریم د خوست اوسېدونکی د پاکستان حکومت له لوري په 2002 کال کې د اګست په 14مه نیول شوی او ګوانتانامو زندان ته ولېږدول شو چې اوس د اسلامي امارت د هڅو په پایله کې له ګوانتانامو زندان راخوشي او له امان څخه هیواد ته راوستل شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د اقتصاد عالی شورا د رهبرۍ د مالي ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په 2م اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمېر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو له ستونزو سره مخ دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال پر ایکس باندې لیکل شوي چې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې ملا عبدالغني برادر د دغو بانکونو له ونډوالو وغوښتل چې د یادې ستونزې په هوارۍ کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د ګمارنې یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13م راپور د جنوري په 31مه بشپړ شوی او پرون خپور شوی دی. خو اسلامي امارت تل ویلي چې خراسان ډله یې ځپلې ده. جرمني د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواده ووځي او افغانستان ته د سفر پر مهال د امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي. دغه وزارت په خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې میشتو الماني اتباعو ته ویلي چې دغه خبرداری دې جدي ونیسي او د سیمه ییزو ترانسپورتي او افغان هوایي شرکتونو له لارې د سفر نه کوي. او په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی ښوونځی د مالي ستونزو له کبله وتړل شو. د راپورونو له مخې په دې ښوونځي کې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان پوهنې وزارت او د تاجکستان د حکومت د موافقې پر اساس جوړ شوی و 250 زده کوونکو زده کړه کوله. د سامانیان پرون په تاجکستان کې د افغانانو ښوونځی د جمعې په ورځ بند شو او زده کوونکو ته یې وویل شول چې د تاجکستان په ښوونځیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. په بلوچستان ایالت کې 4 ګوندونو د فبروري د 8مې په ټاکنو کې د درغلیو تور لګولی او د پایلو د بدلون لپاره یې ګډ لاریون پیل کړی. زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوي نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهرې وکړې. یو شمېر ګوندونو د فبروري د 8مې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شوي اسرائیلیان آزاد کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شینبیټ امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 80 کلن فرناندو سیمون مارمن او 10 کلن لویس هیر آزاد شوي دي. راپورونه وایي چې د اسرائیلو په برید کې لسګونه فلسطینیان شهیدان شوي دي. حوثي ډلې ویلي چې په سره سمندرګي کې د امریکا پر یوې بیړۍ برید کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ورته مهال برېټانوي چارواکو ویلي چې دغه هیواد یوه بیړۍ د یمن باب المندب ټاپو ته نږدې تر برید لاندې راغلې چې مالي زیان ورته اوښتی دی. او وروستی خبر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د روان زیږدیز کال له پیله یې دفاعي سیستم یې توانېدلی چې شاوخوا 359 د شاهد ډرون الوتکې له منځه یوسي. زیلنسکي زیاته کړې چې روسي ځواکونو د 2022 کال له سپتمبر میاشتې وروسته له دغه الوتکو څخه د اوکراین ښارونو او بنسټونو له منځه وړلو په موخه کار اخیستی دی. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی خبر افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم له سریلانکا ماته وخوړه. په دغه سیالۍ کې افغان لوبډلې لومړی توپ اچونه وکړه چې سریلانکا ورته د 309 منډو هدف وټاکه. په دوهمه پاڼۍ کې افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 153 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزي 3 لوبغاړي وسوځول. په توپ وهنه کې بیا رحمت شاه 83 او ابراهیم زدران 54 منډې وکړې. افغان لوبډله به د چهارشنبې په ورځ درېیمه او وروستۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې له سریلانکا سره مخامخ شي. کندوز کې د وزلوبې 3 ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې د کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا او بامیان 350 لوبغاړو برخه درلوده چې په پای کې صبغت الله پهلوان، مولا ګل پهلوان او ذبیح الله پهلوان د دغو سیالیو غوره لوبغاړي وټاکل شول. استرالیا د کرکټ 19 کلنو نړیوال جام په پایلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په مټ ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. په دغه سیالۍ کې لومړی استرالیا توپ وهنه وکړه چې د 7 لوبغاړو په سوځېدو یې 253 منډې وکړې. په دوهمه پاڼۍ کې هندوستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 140 منډې ترسره کړې. او وروستی خبر د اسپانیا لالیګا سیالیو کې خطافه 2-3 سلتا ویګو، مایورکا 1-2 رای وایکانو او سیویا 0-1 اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. خو د بارسلونا او ګرانادا لوبه 3-3 مساوي شوه. د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې منچستر یونایټډ 1-2 چلسي او آرسنال 0-6 ویسټ هام ته ماتې ورکړه. د آلمان بوندیز لیګا سیالیو کې بیا اشتوتګارت 1-3 ماینتس له ماتې سره مخ کړ. خو د هوفنهایم او کولن لوبه 1-1 مساوي شوه. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.